بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، زه سهار کې ما ستاسو په چوپړ کې د کورل را شپږم لوست سره په تیرو 15 لوستونو کې ګران دوستانو موږ په ټول بار کې باید شیان زده کړ او تر سمارټ فیل ټول پورې مو ځان ورسو. په نننی لوست کې به دوستانو موږ په سمارټ فیل باندې کار وکړو چې دا یو ډېر پیاوړی ټول دی او په اکثره ګرافیکونو کې منګه سمارټ فیل ټول ډېر استعمالو. د څو مثالو په کارولو سره منګه دا ټول ښه تشریح کوو. نو دوستانو یو ټول اخلم دلته په دې شکل او یو بل هم خواته اخلم په دې شکل. د سمارټ فیل ټول وظیفه دا ده چې دا هر څانګه موږ ته بیله بیله تقسیموي، په بیل بیلو برخو تقسیموي. که زه وغواړم د میز حیثیت یې نه لرې کړم، ما ته داسې شی په کار وي، نو دا یو ډېر اسانه طریقه ده. دا مې ترې ډیلیټ کړه. دا شیپ ته دې خوا بیلولی شم، دا شیپ ته دې خوا بیلولی شم. دا پخواني شیپونه چې کوم دي دا هم ډیلیټ کوم. نو ما ته داسې دی سپوږمۍ یا په دې شکل یو شیپ ما ته جوړ شو. دا ډیلیټ کوم درنو دوستانو. په ریکټینګولر ټول باندې زه ډبل کلیک کوم، نو دا ټوله صفحه ما ته ونیوله. هغه نه پس لاین ټول خو مونږه لوستلی و مخکې. یو لاین ټول اخلم دلته، لاین ټول مې واخیسته، راځم شیپ ټول ته، په دې باندې یو کلیک کوم او دا کرف تاړم په دې توګه. دا شیپ ما واخیسته. هغه نه پس زما ایډیټ ته او دا دوپلیکیټ، دا مې دوپلیکیټ کړ، په میز باندې یو کلیک کوم او دغه انکر پوینټ چې دی دا راوړم دلته او د ځای نه دلته لږ روټیشن ورکو په دې شکل. بیا له دنه کنټرول ډي سره دوپلیکیټ او په دې باندې یو کلیک او بیا هم کنټرول ډي سره دوپلیکیټ. کم عمل چې موږ په لومړي باندې اجرا کړی و اتومات په نورو باندې اجرا شو. اوس سمال فیل ټول ته راځم، دا مې واخیست، د دې دا منځونه ډکوم. هغه نه پس بیرته موف ټول سره دا لاینونه ډیلیټ کوو. نور موږ ته دا لاینونه نه دي په کار. اوس دا ټول سلیکټ کوم او دلته لیفت کلیک سره د دې سټروک مې هم ختم کړ. اوس په ده باندې کلیک، رنګونه د هر یو رنګ بیل بیل منګه انتخابولی شو. په دې قسم. نو په دې کې خو به ډېر وړاندې نه ځو دوستانو، صرف د دې لپاره چې تاسو سمارټ فیل ټول وپېژنئ، د دې لپاره ما دا مثالونه درکړ. که دوی وغواړو چې دا هم موږ په څو برخو
جدا کړو دا راخلو اوس سمال فیل ټول دلته 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 او دلته دا هم ما ځان ته په ټوټو تقسیم کړ اوس د هر یو پیس ته موږ بیل رنګ ورکولی شو دا ګوره دوستانو ځان ته دا بیل بیل ټوټې جوړې شوې نو په همدې توګه موږ دلته هم 2% دي دوستانو چې یو بل کې ځانونه پټ کړي نو دا هم مثالونه دوستانو بل مثال راخلو دوستانو په دې ریکټنګل ټول کې داسې او همدا کنټرول ډي سره دوپلیکیټ راخلو بیا دا کنټرول ډي سره دوپلیکیټ او کنټرول ډي سره دوپلیکیټ سمارټ فیل ټول اخلو دا پارت او دا پارت موږ ځان ته رنګه کوو دا موږ ته نور نه دي پکار دا په کلیک کولو سره ډیلیټ نو اوس وګورئ چې دا موږ ته یو څه ښایسته مثلا دا زه تور رنګ واخلم دا سور رنګ واخلم او دا هم شین رنګ واخلو هم چې کوم رنګ زړه وي هغه رنګ اخلو نو دا موږ سره یو ښکلی بینر جوړ شو د ده په منځ کې موږ خپل عکس یا هر څه جوړولی شو بعض دوستان چې ما سره اشنایي لري که هغوی لیدلي وي چې مخکې ما د کرکټ په ویار په ملاتړ باندې بعضې فیسبوک پروفایل پکچرونه جوړ کړي وو هغې کې ما کورل ډرا همدغه سیستم کارولی و چې تاسو پس له دې کولی شئ دوستانو چې ډېر ښایسته خپل تصویرونه به دې کې وکاروئ یو بل ټپ ته راځو چې په دې کانټینر په منځ کې موږ خپل عکس څنګه اچولی وو مثلا دا ما جوړ کړو د دپاره غواړم چې یو عکس په دې کې زه وکاروم مثال په توګه راځو دلته دا عکس ما راوړه دلته مې واچو او دا عکس غواړم چې په دې کې ځای کړم نو دلته به افیکټ ته راځو پلیس انسایډ د څه شي انسایډ د په انسایډ اوس بیرته راځو
دلته راځو ایډیټ کانتینر ته او خپل د عکس کوم ځای چې د عکس یې موږ په کار وي هغه په د کانتینر کې ږدو سایز یې هم غټولی شو او بیا رایټ کلیک finish editing this layer نو څه وشو هغه زموږ عکس په همغه ځای کې ځای په ځای شو نو دا و دوستانو د سمارټ فیل ټول وظیفه په دې کې به موږ نور مثالونه هم وکارو ډېر ښایسته ګرافیک به په دې کې موږ جوړ کړو نو د اوس دپاره به صرف همدومره چې سمارټ فیل ټول دوه درې شیپه په خپل میز کې بیلوي یا هغه نه واړه واړه شیپونه جوړوي په دې توګه دا میز ټوټه زما نه ده پکار دا کې یو ښکلی شیپ جوړ شو نو په دې هیله چې دوستانو زموږ سره اوسئ د لا نورو ښایسته ښایسته پروګرامونو د درسونو دپاره او زموږ یوټیوب چینل هم لایک کول مه هېروئ زموږ راتلونکي درسونه به یې په فوټوشاپ کې دا بټنه موږ څنګه جوړو او داسې نور هم بعضې شیان لکه دا لکه دا لوور تړ هم موږ په فوټوشاپ کې څنګه جوړو په دې به موږ کار وکړو په راتلونکي درسونو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ اوس مو په الله سپارم په مخه مو ګلونه